د طالبانو سیاسي مرستیال ملا برادر له زلمي خلیلزاد سره لیدلي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر او ورسره مل هیئت د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډاکټر زلمي خلیلزاد سره تېره شپه په دوحه کې لیدلي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې لیدنه کې دواړو لوریو د دوحې تړون د ښه تطبیق په اړه خبرې اترې وکړې. د ډاکټر محمد نعیم په خبره طالب لوري یو ځل بیا په ټاکلې نیټه له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی او دا کار د افغان بحران د حل لپاره اساسي ګام بللی دی. دغه راز په دې ناسته کې د پاتې طالب بندیانو د خلاصون، د تورو لیستونو د ختمولو او په یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې اترې کړي دي. باید وویل شي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له ترکیې قطر ته تللی، نوموړي تېره ورځ ترکي چارواکو سره پر افغان سوله او په ترکیه کې د افغان سولې په تړاو د جوړېدونکي کنفرانس په اړه خبرې کړې وې.